اخر هم طالبانو پاکستان کې خپل قصد واخیست. پاکستان کې 14 یا 28 کسانو ته مرژوب اړولې ده. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په دره اسماعیل خان کې د ټانګ ادي سره نږدې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او د 3 پولیسو په شمول 21 کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې د ډلې وایي چې په ژوبلو کې د ترافیکو یو پولیس او یوه ښځه شامله ده. د پولیس چارواکو په خبره دا چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانګ ادي سره د پولیسو د ګزمې موټر په تېرېدو. د پولیسو چارواکي وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په باب پلټنې پیل شوي دي. تر دا مهاله د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا رئیس الوزرا وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ځورولو حق نه لري. د سرپرست حکومت رئیس الوزرا نن په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ځورولو حق نه لري. نوموړي ویلي که د پاکستان حکومت له سرپرست حکومت سره ستونزې لري نو باید د خبرو له لارې حل کړي. هغه ویلي د کډوالو ارزول، د هغې شتمنۍ نیول، کورونه یې ورانول او په راتګ کې ورته ستونزې جوړول په یوه قانون کې هم نشته او د پاکستان حکومت باید افغان کډوالو ته وخت ورکړي چې په عزتمندانه ډول خپل هیواد ته راستانه شي. رئیس الوزرا دغه راز ویلي ټولو ادارو ته یې امر کړی چې د افغان کډوالو د ستونزو ته د رسیدو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه له خلکو هم غوښتي چې افغان کډوالو سره مرسته وکړي.